الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د اودس څلورم ادب دا دی چې موږ د دې خبرې خیال ساتو چې د اوبو په استعمال کې اسراف ونه کړو. لکه مخکې ادب تیر شو چې په اودس کې اسباغ کول او کامل اودس کول دا د اودس حصه ده او د فضیلت خبره ده. نو چې دا داسې نه وي چې داسې حد ته ورسي چې موږ د 3 ځلو نه سیوا اندامینځو یا داسې طریقه باندې اوبه استعمالو چې هغه په اسراف کې راځي او هغه د ضرورت نه سیوا وي. نو د ضرورت نه سیوا اوبه استعمالول په اوداسه کې دا منع دي. امام ابو داود رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی د عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه په روایت سره. هغه په باره کې راځي چې یو ځل د خپل زوی نه یو عجیبه دعا واورېده. زوی دعا وغوښته، یا الله زه ستا نه په جنت کې ښي طرف ته سپین محل غواړم چې کله دې ته داخل شم. نو عبدالله رضی الله عنه ورته ووایي ای بچیه داسې مه وایه، د الله نه جنت غواړه او د الله په پناه کې راځه د جهنم نه. ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې په دې امت کې به بعضې خلق داسې راځي چې هغوی به په اودس کې د طهارت دپاره په استعمالیدونکو اوبو کې د حد نه تجاوز کوي او دغه شان په دعا کې به د حد نه تجاوز کوي. نو چې مونږه په دې خبره باندې خپل زړه مطمئن کو چې د نجاست او د پلیتۍ او د ګندګۍ نه صفایي راځي په اوبو سره، او چې کله 3 ځله ووینځلی شي د نجاست هغه اثر ختم شي، نو بیا ځای پاکي. او کم چې حدث اصغر دی او کم چې داسې دی چې نجاست حکمي دی چې هغه اودس ماتېدل دي او بیا د اودس ضرورت کېدل دي، نو هغه خو بس په دغه اندامونو باندې اوبه تېرول دي 3 ځله په طور د سنت. د دې سره طهارت راځي. په دې کې دا چل کول بعضې خلق داسې چې بس اوبه یې کولاو کړي او هغه اوبه چې هر څومره استعمالېږي دی به لګیا زما زړه نه مطمئنېږي. ستا زړه نه مطمئنېږي بیا خو د ځان نه دغه لاسونه او دغه خپې دا کټ که، نو بیا به دې زړه مطمئن شي. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې په اوبو کې اسراف نه دي کول پکار. حدیث نه دغه 2 خبرې معلومیږي چې د اوبو په استعمال کې اسراف نه دی پکار، دغه شان په دعا کې د حد نه تجاوز نه دی پکار. ډېر شي خلق داسې دي چې یاره وایي که داسې وه او که دومره پکې څه کم وو نو بیا خو زه جنت ته نه ځمه. معاذ الله معاذ الله معاذ الله. دا په دعا کې د حد نه تجاوز کول دي. دعا غوښتل په عاجزۍ سره بغیر د شرطونو نه، بغیر د قیدونو نه، د الله نه د جنت سوال کول، د الله نه د الله د رضا سوال کول او د الله نه د الله په پناه کې راتلل د جهنم د عذاب نه. نو دا خبره یاد ساتل پکار دي. الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي.